شاباس داسې م په تکلیف کړم داسې م په تکلیف کړم یقین دې اوس راکته سئ راکته سئ راکته سئ لاله یې راځئ راځئ دغه یو نن مې راوستلي یاست بیا به دغه یې کار ونه راځئ راځئ دې پارک زمون ووایي پارک دې وګوره راځئ نجلۍ ونلبېږه ودرېږئ څوکته څوکته ونلبېږه ابه هلکه دلته لاس راکړه لاس وایي منکه خو داسې په عذاب یم درسره داسې په دغه یو نن م راوستلي یاست بله ورځ به م بیا ګوره شاته دې موټرسایکل دا لکه پکې ونلبېږي دې ګورې هلکانو چې ګلان ونشکوئ یا هېڅ شی خراب نه کړي هېڅ شی یا وینې سره تاوان ونه رسوي و دغه یو نن مې راوستلي یاست بله ورځ به بیا خراب نه به بله ورځ راځئ دغه کار ما ته خوند نه راکړي پارک ته ځو پارک ته ځو چې پارک زمون و ګوره هلکه چې شوخي ونه کړي ښه و شوخي به نه کوئ کرار به کښېنئ کرار دغه به نه کوئ دا به نه کوئ چې معنا دغه چې موږ پارک ته راغلو چې ګلان ونه شکوئ چې بوټي مات نه کوئ چې بل ته دغه و ضرر ونه رسوئ زویم ښه و نن خو مې دغه بد وکړو نن خو مې راوستاست مګر بله ورځ به بیا دای نه ایستاسي به بله ورځ بیا وایاست وایي لاله موږ پارک ته بوځو د پارک زمون دا به مو وایم قرآن یار به م کاڼه زویه اسکریم به در واخلمه ښه دې خلکې په تاسې به در واخلمه مګر داسې م په عذاب کړم دغه م اخر اوله ورځ وه ذاتي م به نور هلکان څه سو هغه بیا هلته غورځي هلکه هلکه منډې ما وه هلکه هلکان سره په دغسې هلکان وه منډې ما وه دلته دلته را دلته را دلته دلته را تاسې ما د شوخي لپاره راوستلي یاست که د پارک لپاره دلته تاسې پارک کوئ که شوخي کوئ کرار کښېنئ دلته په درک باندې ګورئ دا یو نن خو مې زویه راوستلي یاست بله ورځ راتګ ماتګ نسته راتګ ماتګ و پارک ته نسته دا اوس څه کیسه ده وروره هلکان دې پارک ته یوست السلام علیکم خیرو کاکا ستړی مست وعلیکم سلام انجینر صاحب خیرات ته کراري ده طبیعت ښه ده خیر و خیرات ښه یې دی جوړ ورور چېرې کښېنې لاله خیرات ته کښېنې که ځې دا چې یا دلته کښېنه ته مې ولیده چې تا ته راتاو شو کښېندې اوس انجینره ګوله په دې رقم په عذاب یم داسې ستړی کړی یم و دې هلکانو ولې هلکان دې ذاتي چا چې اورېدلي دي وایي راځئ پارک اته کوچنیانو مور م ویل وایي مې کوبا لري ذاتي وایي د سره بویي زه یا مې که کوچنیان ښه دي پارک ته راوله که لکه اوس مې هلته ولیدې چغې دې راتلې چې مست وخت خدای خیر کړي څه کیسه ده هغسې راغلم کوچنیانو ته پکار وي پارک ته دې راوستلي خو یو ساعتېري به کوي یو تفریحي پارک ته چې به دې مې پام و فکر بیا غلطي دا خو دې لپاره ډېره ګټه ده ډېره ګټه ورته کوي ګټوره څه ګټه کوي د چی شي ګټه کوي دغه اوس له ورغوږه کوي د چی شي ګټه کوي ګور دا دې د ذهني پیاوړتیا دپاره ډېره ګټه کوي معنا ذهن قوي کېږي په سبق کې تکړه کېږي په مکتب کې ورسره کومک کوي معنا یو سبق یې زده سي روغتیا دپاره صحت دپاره یې ښه ده معنا چې دا صحت لپاره دا ډاکټران ولې بیا ناست دي دا ډاکټران ته ورسیم خیرو کاکا هغه هم درته دغه مشوره درکوي معنا کوچنیانو ته تفریح ورکوي دا یې دوی حق ده مور و پلار باندې دغه حق ده په سړی یې مور و پلار کالي ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي که پارکو ته بولي خو کله کله ګوره دغه حق هم لري په مور و پلار باندې ډېر حقونه دي خیرو کاکا دا چې دا دغه یې اخري وار سو څه شي دا شوخ دی دلته یو ډېر ګلالي وسیه زمن دي یو دورې منډې وږي بل دا راګرځه خو دلته خو ګوره پارک ته نه موټر شته نه موټر سکیل شته نه کوم بل خطر شته خو خپله ساتیري به کوي یو دوه کې نه شی ماتېږي نه کړپېږي خو خپله دوه کې ساتیري به کوي زه په خپله که هره جمعه نه سي په جمعه کې یو دوه وارې خامخا یې راولم خامخا پارک ته راولم یو تفریح ورکوم یو ساعت یې تېر سي دا ډېره ګټه کوي دې لپاره فیزیکي زمن یم
کله کله ولا راولي ما دغه پوهې تر ما ډېر پوه دي که نه دي. په ارواپوهنې پورې دیول خیرو کاکا ما یوه څېړنه لوستلې وه د ارواپوهنې په تړاو د کوچنیانو د تفریح په باره کې کوچنیانو ساتیرۍ په باره کې نو بیا ډېره غټه لیکنه یې کړې وله نو ډېرې ګټې یې بیان کړې وې چې دا معنا د کوچنیانو ذهن پیاوړی کوي صحت دپاره یې ښه ده روغتیا دپاره ښه ده په سبقو کې په مکتب کې ورسره ډېره ګټه کوي. زه بیا وایم بې لارې نه شي یا نه بې لارې کېږي اوس که خدای نخواست ته نه یې دی راوځي د بل چا سره ساتیري وکړي بله خوا ته ولاړ شي یا دغه نه پرېږدم هلته که ته په کور یې تا ته یې تمه امید وایي زه په کاکا م راځي بابا راځي لالا راځي هلته به مې د باندې ویسي یو چکر دغه را باندې ګران دي ډېر سخت را باندې ګران دغه هلک دونه دغه لمسی ده دغه لمسی ده دلته راسه زویه ده ماشاءالله ګور څونه ګلالي زه ملکه دغسې دغه حافظه یې د یوه دوه حافظه ورسره ده په دې رقم د سبق ته یا یو شعر ووایه زویه کاکا ته شعر ووایه شعر دې زده ده ووایه زویه ووایه متولاتو را په شاته راولي زوی ملکه دونه ته کړه دې ته ووایه زویه یو شعر ووایه داسې باغي انسان یم ډېر سنونه کته کې تېرېږم دا د غور جوړ نشي الوان نه دی ساچو څخه پې ماشاءالله ماشاءالله بل شعر ووایه بل شعر دې زده ده سړی په وطن نه خلیږي په ټکله خلیږي ما ټیټ ټکلې خو لوړې جنګ وال یار بیا ووایه زویه یار کاکا ته جنګ وال بیا ووایه جنګ وال بس کړئ ول په کاړه سلوینې یانې ونار خو نه یاست کینئ خبرې ورسره ښیا مشمار خو نه یاست جنت وطن نوال خو یا شمار خو نه یاست شمار خو نه یاست ماشاءالله هغه د زوی جایزه نن درته راوړې ده ښه دغه جایزه به واخلې دا یې تا جایزه شوه یا دا دې جایزه شوه هلکه مې غواړه له کاکا چې دا یې د جایزه شوه دا نور هم جرت پیدا کړي ګوره خیرو کاکا دا ډېر یو ښه کار ده کندې اوس انجینر صاحب خوشحاله شوم در چې وله حقیقت خبره دې وه نو کوچنیان ښه دي کله کله سړی پارک ته راولي او تفریح بس قربان دې سم ځاچین ونده ناوخته یو وار بیا دا پسې وګرځم وګرځه ډېر خشمېږم یا نه پې خشمېږه ته خو مې د ګوره وینې پوه سړی یې د پوه سړي خبر زه منم راځئ زوی دا وینې زویه دا یې ګلان دي وینې دا یې ګلان دي دا یې شین چمن ده دا شپې بیا ګروپان هم پکې لګېږي ډېر ښه ساتم بله ورځ هم د شپې هم راولم ماښام به هم راولم تر ماخوستنه بدل یې یاست سکریم هم درته راخلم شیان هم دغه انجینر صاحب ډېره ښه خبر ورکړی